دغه تنکای زده کوونکی چې د خوست ولایت ځاځي میدان ولسوالۍ اوسیدونکی دی په دې توانېدلی دی چې د کار لوېدلو توکو څخه په بریالیتوب سره اکسکیواټور، بلډیزر، تراکتور او نور ماشینونه جوړ کړي. 14 کلن شاکر الله هند د یوې ساده کاري خونې څخه په ګټه اخیستنه په مسلکي توګه لومړی د هرې ماشیندارۍ لپاره له نقشې ایستلو استفاده کوي او بیا وروسته له ترتیب شوي نقشې څخه په عملي بڼه ماشینونه جوړوي. او بیا مې کوشش وکړو چې زه باید نور څه هم جوړ کړم. بیا مې یو بلډیزر جوړ کړو چې ادي غونته بلډیزر و هاوس شته نه، او بیا مې کوشش کولو بیا مې یو بل ماشین جوړ کړو چې هلي د لوسب د کور په کولو هم اوس نشته. او بیا مې کوشش وکړو دا ماشین مې جوړ کړو او دغه نه بیا کوشش کولو بیا مې دا ماشین جوړ کړو. بیا مې یو بلډیزر جوړ کړو. اوس تر دې ځایه را رسېدلی یم چې دا ماشین مې شروع کړی دی تقریبا چې په 3% وویشي 2% کور یې بشپړ شوی دی او 1% کور یې پاتې دی. هند چې د خپل کلي ښوونځي په 10م ټولګي کې زده کړې کوي وایي که دولت ورته امکانات برابر کړي کولی شي چې په لویه کچه نور نوښتونه هم رامنځته کړي. او که په آینده کې مو ته امکانات موجود شي د درس زمینه مو ته برابره شي نو انشاءالله تعالی چې زه به د دې دردېدلي ملت لپاره کړېدلي ملت لپاره ډېر څه وکړم، د خپلې خورې لپاره به ډېر خدمات وکړم. احمد چې د شاکر الله تره دی وایي یو نیک اخلاقه، ارامه او زیارکښ زده کوونکی دی او د دې ترڅنګ نور ډېرې وړتیاوې هم لري. شاکر الله دا لکه ذهنا روحا داسې پیدا شوی دی که نه، ډېر نرم مزاجه، خوش اخلاقه، ډېر نرم اخلاق لري لکه د نورو ماشومانو په رقم بلکل دی نه که نه، خاموش نرم مزاجه طبیعت لري. ده بیا مطلب دغه شیانو به چې دی کله مطلب د رسمۍ سوال ډېره علاقه لرله، رسمي به یې کوله، بیا به په خپله لیسه کې استادانو لخوا د یو سیند څخه بل سیند ته به بیولو او ده به مطلب هلته به رسمي ورته کوله. بیا د استادانو لخوا هم تشویق شولو او دی دې ته اړ شو چې یو څه باید جوړ کړي. بلخوا د خوست اطلاعات او فرهنګ ریاست وایي چې حاکم نظام په دې لټه کې دی چې د داسو زیارکښو او نوښتګرو زده کوونکو لپاره سهولتونه رامنځته کړي. افغانستان د استعدادونو وطن ده. په دې وطن کې بیلابیل استعدادونه په بیلابیلو فنونو او مسلکونو کې راڅرګندېږي. د افغانستان اسلامي امارت مشران هڅه کوي چې د اړوندو مراجعو لخوا د اړوندو ادارو لخوا د دوی سره مرسته وشي، کومک ورسره وشي او د دوی د استعدادونو نه ګټه واخلي تر څو په راتلونکي کې د دې هېواد دپاره د نجات باعث شي. شاکر الله تر دې مهاله نور بېلابېل ماشینونه جوړ کړي دي او لا هم په دې هڅه کې دی چې کار یې ورځ تر بلې لا مسلکي او تخنیکي شي. د مهال تر نورو نسبت په یو بل لوی اکسکیواټور هم کار پیل کړی چې کارونه یې نږدې 80% بشپړ شوي دي، خو دا پروژه یې نسبت نورو ته ډېره مهمه او نږدې د لوی ماشیندارۍ مسلکي فورمولونه یې پکې کارولی دي. دی وایي هڅه کوي چې د ګران هېواد افغانستان ودانولو ته خدمت وکړي. نه ده چې دا ډول ابتکارات یې رامنځته کړي دي بلکې د هېواد په ګوټ ګوټ کې دې ته ورته بې شمېره ځوانان داسې وړتیاوې لري. که حکومت ورته توجه وکړي لرې نه ده چې دوی لا پرمختګ وکړي. قدرت الله ترار، زرغون تلویزیون، خوست د ځاځي میدان ولسوالي.